د افغانستان مسله یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو اترو د میز پر سر. امنیت شورا په روانه زیږدیز میاشت کې د افغانستان د مهمو مسایلو په تړاو د خبرو اترو لپاره غونډه کوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د یوناما رئیس رضا تنبیوا هم خپل 3 میاشتنی راپور وړاندې کړي. ملل متحد میخواهد که در مورد راپوری که یوناما برشان مقررن متاسفانه که به واقعیت ها سر نمیخورن، یک بار ببینن که در افغانستان چی چیزی ضرور است، چیزی ضرور نیست. بلور ته اسلامي امارت وایي چې د افغانستان لپاره د یوناما پلاوی باید خپل راپورټونه داسې جوړ کړي چې د افغانستان د اوسنیو واقعیتونو منعکس کوونکي وي. د اسلامي امارت وایند وایي چې په دغه غونډه کې باید د افغانستان د اقتصادي مسایلو په برخه کې پرمختګونو باندې بحث وشي. یوناما یک نمایندگی خوب در افغانستان بکنه و بین سازمان ملل متحد و افغانستان وسیط باشه. واقعیت‌هایی که در افغانستان از پیش